زرمت د پکتیا تر ټولو نامنه ولسوالي ده چې روانې جګړې پکې د نورو برخو ترڅنګ د پوهنې بهیر ته هم زیان اړولی. په یاده ولسوالي کې له تېرو 5 کلونو راهیسې د نجونو ټول ښوونځي تړل شوي او زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. خو اوس زرمت کې سیمه ییزو مشرانو هڅه پیل کړې چې هلته تړلي ښوونځي بیا پرانیزي. تعالی مسیاران لګیا دي، ډېر خلاص کړي، مکتب د نجونو ونه خلاص کړي، د نورو خلاص کړي، قومي مسیاران لیدلې کوي، هغه کوي ان سره مسلمان خدای حال کی معرف خو ریاست او د معرف وزارت او د معرف مسؤلین مسؤلیت لري، د خدای په نظم مسؤلیت لري. باید دوی خلک دې ته توجه کړي، ډېر زیات هلې ځلې وکړي تر څو چې موږ همکاران یو بیخي تر خپل تر اخري حده پورې به په دې کې وسکو او دا د موږ حق ته باید راکړي. د زرمت سیمه ییز چارواکي هم د نجونو ښوونځیو د خلاصون برخه کې له قومي مشرانو سره په ګډه د هڅو پیل خبره کوي او په ورته مهال بیا د پوهنې ریاست مسؤلین زرمت کې نجونو ته د هر ډول شرایطو برابرولو ډاډ ورکوي. پوهنې ریاست سره څو ځله شریکه کړې ده، انشاءالله له هغې لخوا هم ډاډ راکړل شوی دی او د قومي مشرانو سره هم په دې مورد ناسته کړې دي، قومي مشرانو هم ډاډ راکړی دی. اوس چې خلک علاقمندي ښایي پکتیا پوهنې ریاست په تمامه معنا باندې د تعمیراتو نه نیولې، د استادانو د معاش نه نیولې او د ټولو امکاناتو پورې په معرف ریاست کې تیار اماده ورته لرو. هر وخت شروع شوه انشاءالله موږ هغه امکانات د دوی لپاره په واقع ورکوو. وسلوال طالبان وایي که په زرمت او ځینو نورو سیمو کې نجونو ته د زده کړو لپاره ځانګړی چاپیریال او ښځینه ښوونکي وګمارل شي، دوی به یې پر وړاندې هیڅ ډول مخنیوی ونه کړي.